عمران خان د افغان کډوالو ملاتړ ته راودانګل. خان د افغان کډوالو د پاتېدو پرېکړه وکړه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ویاند وایي د دغه هیواد مخکیني لومړي وزیر عمران خان د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره د لا ډېر وخت غوښتنه کړې ده. د نوموړي ګوند ویاند پر خپل ایکس لیکلي چې عمران خان د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د دغه ګوند له غړو سره په یوه لیدنه کې د دغه ګوند له مشرانو څخه غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په ایالتي جرګه کې د نوموړو کډوالو د ملاتړ لپاره یو پرېکړه لیک تصویب کړي. شیخ وقاص اکرم د مخکیني لومړي وزیر له خولې لیکلي دي نوموړې ایالتي جرګه باید یو پرېکړه لیک تصویب کړي چې پکې د دغو کډوالو د ایستلو د وخت تمدید غوښتنه وشي او پاکستاني واکمنۍ باید ایالتي واکمنۍ ته اجازه ورکړي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره وغږېږي ځکه موږ د ترهګرو له امله سخت زیان لیدلی دی. یاد ګوند تر دې مخکې هم د یادو کډوالو د ایستلو مخالفت کړی. د خیبر پښتونخوا سر وزیر او د دغه ګوند غړي هم څو ورځې مخکې د نوموړي هیواد پر دغه سیاست نیوکه کړې ده. دغه هیواد د اپریل له پیل راهیسې د کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی او د راپورونو له مخې په تېرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 80,000 کسان افغانستان ته ایستل شوي یا ستانه شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.